السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. لومړی راته خپل ځان معرفي کړه. سهراب صاحبزی یم، د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ اوسېدونکی. ماشاءالله ورور، الله سلامت لره. تاسو خو خبر یاست زموږ برنامه د سوال او ځواب ده، نو که دا راته ووایي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو لورګانې وي؟ فقط لورګانو تعداد یې راته ووایه. 4 لورګانې وي. ماشاءالله ورور جواب راکړه، نو الله سلامت لري. دا مستحق د جایزې ده، نو اجازه به ورکړو. ورور دا ستاسو تحفه. سلامت اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ورور. وعلیکم السلام. ځان دې راته معرفي کړه. فضل الحق معصومي ولد عین الدین د فرانسې. ماشاءالله ورور، زموږ د نن ورځې پوښتنه دا ده چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو لورګانې وي او نومونه یې څه دي؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څلور لورګانې دي، ام کلثوم او زینب او فاطمه او زهرا. یو پاتې کېږي، فکر پرې وکړه. فاطمه، کلثوم او زینب او زهرا. یو پاتې د هغه سره لږ به نقل درکړم. اول حرف یې دی ری. اول حرف رقیه. شاباس، ماشاءالله. مننه کوم ورور، الله سلامت لره. موسیقي جایزې اجازه به ته درکړو. دا ستاسو جایزه ورور. سلامت اوسئ.